جلال آباد ښار اوومه ناحیه دوسرکي سیمې ته څیرمه د ممتاز باغ سړک پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق سعید وایي په یاده پروژه کې 1290 متره سړک او 1580 متره ویالې شامل دي او شاوخوا 19 میلیونه افغانۍ مالی لګښت پرې راغلی چې د ښاروالۍ له داخلي عوایدو څخه ورکول شوي. د 1404 کال لپاره موږ په پلان کې تقریبا 40 پروژې لرو چې په هغه کې غټې وړې پروژې شریک دي شامل دي او تقریبا لګښت به 680 میلیونه راځي. ان شاء الله په آینده کال کې موږ ورته پلان لرو چې دا په ننګرهار په مختلفو ناحیو کې تطبیق کړو او ان شاء الله تطبیقوي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي غلام حضرت او حاجی پردیز د سړک جوړېدو ته خوشاله دي او وايي په باران کې دغه سړک له خټو او ډنډونو څخه خلک کړېدل چې اوس د سړک او ویالو په جوړېدو سره یا د ستونزه حل شوې. 15 کال شپږ کال مخکې دا منطقه ډېر چټلو ډېر مردار او دوړ او ګرد و خاک او خلک هم ډېر مریض دي. اوس شکر دی فضل دی خدای دی دا سړکونه موږ ډېر ښه ټایټ پوښه شو او موږ ټول باندې خوشحال او خوشحال هستو. موږ چې دا سړکونه جوړ شو دی باندې ان شاء الله چې موږ ډیر خوشاله یو دا ولس ته خدمت ته چې دا سړکونه او دا لارې جوړې شي په دې باندې خو روزانه دا ټول د انقلاب کې دغه ځایونه جوړ نه سو د اماراتو کې دا ځایونه جوړ سو. بل دا ښاروالۍ نه مې دا تقاضا ده چې روزانه دغه ځایونه چې په اخصو لاندې دا کلي نور هم باید وګوري چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه ځایونه باید جوړ کړي. د یادولو ده چې جلال آباد ښاروالۍ په تیر کال کې دغه ښار په ټولو ناحیو کې 46 پروژې پلي کړي چې 655 میلیونه افغانۍ مالی لګښت پرې راغلی.